گمراهان. په سوو کلونه تیر دي پر دې نکل، د انسان حالت ترې ښکاري هم یې عقل. د دنیا پر هغه مخ ودان یو ښار و، چې نه شپه پر یو قرار نه یې سهار و. په میاشتو به پکښې لمر نه راختلی، چې راوبختی بیا به نه لوېدلی. د تیارو برخه د ښار بیخي اوږده وه، چې رڼا به وه هغه به یو هفته وه. نور به تل پر ښار خورې تورې تیارې وې، د رڼا په نعمت بلې به لمبې وې. هم به یخ و هم به توره تاریکه وه، خو ښاریان به خپل خالق ته پر سجده وه. د رڼاوو پلوشې به یې ترې غوښتلې، اوږدې ورځې لنډې شپې به یې غوښتلې. په سجدو باندې یې تندیان وکولېدله، خو سوالونه یې بادار نه اورېدله. له ناکامه ښاریان ولاړل لوی ولي ته، له ناکامه ښاریان ولاړل لوی ولي ته. خشمېدلي ټول ګویان سول ښه سړي ته. ویل ولې زموږ سوالونه نه قبلیږي، ولې لارې د رڼا نه راخلاصیږي. اورېدلي مو وتل چې خدای رحمان دی، پر صالحو بندگانو مهربان دی. دا چې زموږ فریاد وده ته نه رسیږي، نو به نورو ته دی څه رقم رسیږي. لوی ولي له زنګنونو پورته سر کړ، لوی ولي له زنګنونو پورته سر کړ. خپل اولس یې په دې راز داسې خبر کړ. ویل ګوري زما اولسه زه پوهېږم، ویل ګوري زما اولسه زه پوهېږم. دې حالت باندې مو زه هم تل ځورېږم، خو په دې هم ښه پوهېږم که رڼا سي پر دې ښار به یو نازله لو بلا سي. زموږ نفسونه او عقلونه ډېر کمزور دي، په یو لږ بدلون به زموږ نه وي بیا نور دي. که مو سترګې په رڼا باندې مړې سوې، په دې پوه سئ چې په پیڅه مو فتنې سوې. حاسدان به د دې ښار آدم خوران سي، او خواران به تر داغه لا نور خواران سي. که تاوده مو سول په لمر باندې هډونه، یو بل ته به په وکندئ قبرونه. موږ ته هر څه خدای را کړي دي دې ښار کې، موږ ته هر څه خدای را کړي دي دې ښار کې. صرف یو لمر یې دی را کړی په تلوار کې. شکر کاږئ په همدې کې به مو خیر وي، کنې زوی بلا له مورې څخه غیر وي. خو راغلي خلک ټوله په غوغا سول، او په هر صورت غونښتون کې د رڼا سول. ول که موږ روښنایي ونه لرو ګوره، له دې دینه به پرېږدو خلک په زوره. دې حالت ته لا له سره ابلیس ځیر و، دې حالت ته لا له سره ابلیس ځیر و. او اخته په جوړولو د تدبیر و. په یو دم یې وزرونو ته اور ورکړ، او تر لاندې پوکولو ته زور ورکړ. د ابلیس په لمبو ټول ښار روښان سو، سمدستي د ښار پر لوري ور روان سو. و ښاریانو ته په لوړ آواز شروع سو، د رڼاوو او طاقت په تماشو سو. ویل زه د نور له ښاره یم راغلی، په خپل قام او په ټبر کې یم ښاغلی. غواړم تاسو ته نجات له تیارو درکړم، محلونه د روښانو ښارو درکړم. بس په ما پسې پسې سئ ټول بې غمه، آینده به مو روښانه وي او سمه. خو د دغه لوی نجات او آرامیو، خو د دغه لوی نجات او آرامیو
په بدل کې د رڼا او خوشحالیو ټوله ماته په تعظیم او په سجدو سي د مشکل په وخت کې ماته پر جوسي خو که پاته سو څوک ها به لوی ناکام وي شرمنده به یې ټبر او هم بې قام وي سمدستي ټوله د عجز پر ګونډو سول لوی شیطان ته پر هغه ځای پر سجدو سول پس له دې څخه ابلیس په لوی ګاموسو په څو ګامه د ښار پای کې پر باموسو ټول خلک په تلوار پسې روان سول د ابلیس د قدمونو پیروان سول په کوڅو کې یو وحشي غوندې حالت سو ځان ځاني سوه او شروع هم حسادت سو چا پر پرېښول تیارو کې ټول مالونه چا پلرونه چا مینې چا اولادونه ښه هغه و چې ملګری د کاروان و او تر هر چا یې بللی لومړی ځان و د رڼا و په تعقیب پسې ځغستله که بې څوک معنی و های قتلوله له کاروان سره ملګري ډیر ښاریان سول له کاروان سره ملګري ډیر ښاریان سول په تیاره ښار کې صرف پاته څو ناتوان سول قافله چې پر لوی غرونو او درو سوه قافله چې پر لوی غرونو او درو سوه په اسمان کې تور وریځ پر ښکارېدو سوه په لحظو کې ټول اسمان په غړومبېدو سو پر کاروان باندې باران په اورېدو سو غټو څاڅکو د باران ډکې شیلې کړې د شیطان پر وزرونه لمبې مړې کړې هرې خواته یو ځل بیا تورې تیارې سوې د دې وارې د کاروان د مرګ نارې سوې په درو کې د اوبو جوړې څپې سوې په لحظو کې پکښې غرقې لوی تپې سوې لوی شیطان ژر و اسمان ته په حواسو خو کاروان یې په طوفان کې ټول تباسو د رڼا سره چې تللي خوشبختان و په خپل فکر کې د خپل ژوند اتلان و